الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا زما عزت مندو ماستا سوان دے دا اللہ دا کتاب دا شپاڑسمِ پاری دا سورہ کہف یو دو آیاتونو لستل عزت منگ او تاسولا دا یو دو سیزونو طرف تا دعوت راکئی او ترغیب راکئی مین راکئی او کله چې دغه دو سیزونه موږ او تاسو اختیار کو نو د هغې په بدله کې الله رب العزت د جنت فردوس وعده زموږ او تاسو سره کوي هغه دو اعمال چې د هغې مطالبه زموږ او تاسو نه کېږي نو هغې کې یو ایمان دی او دویم عمل صالح دی اللہ رب العزت فرمائی د چا چې ایمان کامل وی او د چا عمل چې صالح وی او نیک وی نو الله رب العزت بدلا د فردوس هغه باغونه دا په ملمستیا کې ورکي او دغه جنتیان په جنت فردوس کې همیشه وي د دین بدای د تبدیلی هیڅ قسمه مطالبه نه کوي ځکه په تمام جنتونو کې د فردوس نه اعلی او بهتر جنت نشتا دیو جن حدیث پاک کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلیو چې کله تاسو د الله رب العزت نه سوال کوئ نو جنت فردوس ته غواړئ ځکه دا په تمام جنتونو کې د الله محبوب وی اعلی جنت ته د نورو جنتونو نهرونه او چینه داغې د پاره دا جنت فردوس یو مرکز دی او معدن دی دیو جن د الله محبوب ویلیو چې کله د جنت سوال کوي نو رب العالمین نه جنت فردوس غواړي نو موږ تاسو چې هر وخت د رب العالمین نه د جنت سوال کوو چې جنت فردوس غواړو
ځکه هر وخت کې چې موږ او تاسو جنت غواړو نو د خپل اعمالو د خپل عقایدو او دارنګ د خپل اخلاقو داغه مطابق نه غواړو ځکه زموږ او تاسو اعمال زموږ عقاید دارنګ زموږ اخلاق هغه د دې قابل نه دي چې موږ د مطلق جنت سوال وکړو او چون کې موږ او تاسو د رب العالمین نه د خپل رحم والا معاملې غواړو چې الله رب العزت زموږ او تاسو ګناهونو ته نه ګوري بلکې د خپل فضل او د رحم معاملې زموږ او تاسو سره وکړي او حدیث پاک کې راځي دا چې یو انسان د خپل اعمالو د وجنا جنت ته وردن کېدې نشي ځکه د جنت دومره بے انتها نعمتونه دي او په دنیا کې د الله رب العزت په موږ او تاسو دومره انعامات او احسانات دي چې زمونږ دا عمل دا دنیوي انعاماتو د پاره شکر نشي جوړې دي بیا د جنت او نعمتونو خډیر اعلی او افضل دي دا غیر لپاره خو کلم زمونږ او تاسو عمل زمونږ او تاسو ایمان او عقیده دا ورته بدل نشي جوړې دي تر دې چې صحابه کرامو تپوس کړو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې تاسو په خپل عمل جنت لنشئ تله نبی علیہ السلام زم نشم تله مگر کا الله رب العزت ما په خپل نعمت او رحمت کې ورغوپه کی نو د الله محبوب د دې خبرې سوال کړو او د دې خبرې مطالبه لرلې وا چې یا الله ته ما په خپل رحمت کې ورغوپه کې نو جنت له وردن نشه موږ او تاسو بمبای دا مطالبه کوو چې الله سب زموږ اعمال وي او سب زموږ اخلاص وي اے الله مونږ تانس د خپل عمل والا معاملې نه غواړو بلکې ته مونږ سره د خپل رحم او د فضل والا معاملې وکړي نو د خپل اعمال لبنو ګورو بلکې د رب العالمین رحم او فضل لب ګورو نو د رب العالمین نو موږ او تاسو جنت فردوس غواړو خدای جنت فردوس ته پر الله رب العزت اختصارا دو سيزونه ذکر کړل یو ایمان او دویم نیک عمل الحمدللہ د قرآن حکیم په درس کې تاسو بار بار د ایمان والا خبره اورئ بار بار د اعمال صالحه والا خبره اورئ د کامل ایمان او د نیک عمل د وجنه الله رب العزت به جنت فردوس ورکړي دا ورته یو ظاهری سبب جوړیږي اگر چې حقیقی سبب د جنت د دنه کېدو د پاره د الله رب العزت فضل او رحمت ته لیکن یو ظاهری علامه داغه د پاره الله رب العزت دا نیک اعمال او ایمان ګرځولې لکه دنیا کې تاسو ګورئ رازق الله دی لیکن دا ظاهری زمینداری دکانداری نوکری داغه د پاره ظاهری او سبب دی ورنہ حقیقت کې رازق الله دې خدای ورته اسباب جوړ کړي پیدا کون کې او خالق الله دې الله بغیر د پلار او د مور نه پیدا کول شي لکه حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو حضرت حوا بغیر د مور نه پیدا کا حضرت عیسی علیہ السلام بغیر د پلار نه پیدا کو خود اولاد د پارا الله رب العزت دا واده او ظاهری سبب جوړ کړي دیو جن زموږ استاد دا اعمال دا روزي منزونه نیک اخلاق د شریعت مطابق زندگی تیرول دا یو ظاهری سبب دی د جنت د دنه کېدو د پاره ورنه حقیقت کې جنت ته دنه کېدل ول الله په فضل او پر رحم باندې نو موږ تاسو د ظاهری اخلاق او د اعمال او د شکل د ظاهر او د باطن د جوړولو کوشش وکاو لیکن دا هغه سره سره په خپل عمل به زموږ استاد نظر نوي په خپل عمل به زموږ استاد نظر نوي نظر به زموږ د الله په فضل او رحم باندې وي دیو جنا غلو خلکو هغه خپل اعمال تنو کتلی تاسو بار بار د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ واقعا اوریدلی چې هغه د شهادت په وخت کې ویلو چې کله هغه ته د هغه د دور خلافت اعمال ذکر کړی شول چې تاسو خو د اسلام لپاره دومره لوی فتوحات کړي او دومره لوی انعام او احسان مده په دې امت مسلمه باندې نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې زه غواړم چې د عمل نه زما د پاره شي او نه په ما باندې شي
کچره سر او په سر د دې عمل نه خلاص شوم نه دا وسوي دا ډېره لویه بهتره خبره او هغه د الله رب العزت رحمت ته متوجه په وخت د ځنکدن او د مرګ حدیث پاک د بخاری شریف کې راځي سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ویلي چې دا څومره زندگی د خلافت چې دا ما د مسلمانانو خدمت کړي نو کدا زما د پارم نشي او په ما باندې وبال نشي سر په سر اخلاص شم نزو په دې باندې د الله رب العزت شکر ادا کوم او هغه ځنکدن حالت کې خپل بچی ته وای هغه ورته تکیا والے وا حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما او دې په خپل بسترې کې پروت وما دې بسترې نه کتکا او زوا خدی علی الارض اے بچیا دا مخ او ګیره مراواله او په خاورو کې کیدا عساه ان يرحمني نذیر چې الله رب العزت په ما باندې ورحمي یعنی آخر وقت کې د رب العالمین نه د خپل عمل والا معاملې نه غوښتا بلکې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په آخر کې سوی یا الله ستاسو رحم والا معاملې غواړم دې وجنه چې موږ او تاسو په خپل اعمال باندې په دې باندې زموږ په ذهن کې په دماغو کې غرور او تکبر رانشي بلکې د اعمالو د اخلاص علامه دا چې موږ او تاسو د خپل عمل کمزور وګڼو دا د خپل نجات د پاره ناکافي وګڼو بلکې زموږ او تاسو نظر دا د الله رب العزت پر رحم باندې وي دا د الله رب العزت په فضل باندې وي چې الله ته موږ سره د خپل فضل او د رحم والا معاملې وکړي لکه هغه لوی خلکو دغه اوقاتو کې سوي الله رب العزت نے د رب العالمین د رحم او د فضل والا معاملې مطالبه کولا لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نور صحابه کرام د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی حدیث د مسلم شریف کی دوی په ابتدا کې د الله د نبی سره سخت دشمنی و بے انتها بغض او کینه و د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ او په دې تمنا او خواهش کې ګرځېدو چې کله به زما لاس برکیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړ نو کله چې د وفات کیږي بچي ناز ته نور صحابه کرام ناز دي او د دیوار طرف ته مخ کړه او جاړي نو خپل بچي ورته وای حضرت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہما چې بابا جی تاسو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعده کړی او تعالی خو په دنیا کې د جنت د دنه کېدو زیر او بشارتونه ملاو دي نو تاسو څنګه موږ له شاکړې او دیوار طرف ته مخ دی او جاړي لیکن والد سے بھی دې طرف ته نه متوجه کېدو آخر کې د بچی په بار بار وینا باندې اب حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ مخ راوړل وای اے بچیا زما د زندګۍ سو دورونه دي یو دور خو هغه چې زما زړه د پیغمبر سره د کینې او د حسد نه ډکو او په دې تمنا او تلاش او طلب کې ګرځیدم چې کمزې کې به زه د پیغمبر په قتلولو باندې قادرېږم ورته وای بچیا کداغه وخت کې مړ وې نو بلا شک او شبهه جهنم زما ځای دا ورته وای بچیا دویم یو دور زما د زندګۍ هغه چې زر عالم او ایمان مې راړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې بیعت کولو بیعت داو چې نبی علیہ السلام مد اخی لاس راړوان دي کو او صحابه کرامو هم خلاص راړوان دي کو او د ایمان دارنګ د الله د محبوب د تابعداري وعده به تیوا واسطه چې زب په ایمان مضبوطی زب موز او روزه باندې مضبوطی دارنګ هغه تمام اوامر او نواهی باندې وزما پابندی وي نو حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ الله سلام کو نبی علیہ السلام د بیعت پر الله راړوان کو حدیث د مسلم شریف کې راځي حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ الله سره غون نبی علیہ السلام ورته ویل تا خو اول د بیعت مطالبه وکا او چې ما الله سره راړوان کو نو تا الله سره غون کو نا صحابي ورته د الله محبوب څخه خبره شرط کول غواړه ولا هیڅ شرط کول غواړه ویا د الله محبوب ما ډېر ګناهونه کړی ډېر نافرمانی می کړی زه بیعت کوم خو اول دا شرط کوم چې الله زما مخکینی ګناهونه معاف کړي ته صحابه بای تمنا دا ارزوی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وای تعالی پته نشتا چې د سوء اعمال سره الله رب العزت مخکینی ګناهونه معاف کړي
پای کې درې اعمال دي چې د هغې سره مخکینی ګناهونه الله رب العزت معاف کوي. یو اسلام دی، یو سړی مخکې په کفر کې او په شرک کې او په دهریت او کفر کې او سره هغه په اسلام کې رادن نشو، نو مخکینه د تمام ګناهونه هغه معاف کیږي. حکم حقونه د بندگانو چې دی هغه ادا کوي. څومره حقوق دا چې د رب العالمین سره تعلق لري نو د اسلام سره هغه ټول معاف شو. او که د چا مال خوړلې د چا په قرض دی نو دا نه کوي چې بس هم دا شول هغه ادا کوي. دویم عمل هغه حج دی چې کله یو سړی صحیح حج وکړي نو د هغې په ذریعه الله رب العزت مخکینی تمام ګناهونه معاف کوي. ځکه حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د مقبول حج د قبول شوی حج د دې لپاره اجر او ثواب نه دی مگر جنت دی. او حدیث پاک کې راځي صحیح حج یو سړیو کې صحیح حج نو دې داسې د ګناهونو نه پاک شي لکه په کوم ورځ چې د مور نه پیدا شوی. د دې وجه ناراضي حاجی چې کله د حرم ناراضي د زړه لوخه پاک راوړي او دې کې په ګناهونو ګنده کوي نه. حاجی او علماء لیکلي د حج د قبلېدو علامات سوي. د حج د قبلېدو لپاره غټه علامه دا ده چې مخکې څنګه زندگی وانه دا غینه زندگی بدل شي. یو سره کراغه مخکې د یو شانته اوس بل شانته دا د دې خبره علامه ده چې د حج قبول شوه. مخکې مثال په تور باندې د په معاشره کې دروغ اوس دروغ نه وای. مخکې پردې جیداد او پردې قرض او مال لغلو اوس هغه لغل نه. مخکې د اخلاق درست نو اوس اخلاق درست دي. مخکې جنگیاله شرونه او فسادونه پیلاول لیکن اوس اخلاق صحیح دي. دا د حج د قبلېدو علامه ده. کم حاجی چې د بیت الله شریف نه واپس راغی او د اخلاق بدللی د اعمال بدللی دا د علامه ده چې حج قبول لې. او کنا باز خلک نو هغه د حج نه مخ کی خلک ویلا گزارې کولا او داغه نه پس بیا داغه ژوندۍ نورم خراب شي. یو خدای عزتمندو اصل کې زموږ خلک حج داسې طریقې سره کوي چې هغه باندې حج نه ادا کیږي. لکه وسړې ده او سراغ غل دا 10 چل نورځي، اغله د رکوع چل نورځي، د سجدي چل نورځي، د قیام چل نورځي، دا مز دا سبق غل نورځي. او غراغه او بای خپ صابونی لامبلی او امام مزو کوي سو بدن وای چې د مزو خبرې له خیال رسېدو. دا چې بس وګنو وای چې غل دا 10 چل نورځي، د رکوع چل نورځي، د سجدي چل نورځي. نو داسې لحج نشي ویل کېږي. زمونږه زر کسان چې حج لذي پدې کې یو تنداسي چې هغه پويږي چې وای راځو سکو او دا یو کم زر داسې رواني چې بساوي خو دې نه لاړې واغ زینه برازي. نو زمای عزتمند هغه لاړ خو دا سره خبر شوی ني. نو خلک زمون خلک خچون کې په دین خبر ورته پی او دیندار سړی له بیا ردی ډیر خیال وي. اسه که خلک ډیر سکی لیکن که طالب سوکل نو وای ور طالب پلانې کارو کو. یو عالم که سوکل نو کټوله دنیا لګیای سکی خو یو عالم داسې کارو. یو تبلیغی کې کارو کې وټوله دنیا لګیا وګوره د تبلیغ کې یو داسې هم کوي. دارنګ کې یو کار د حجم کړه او داسې هم کوي. دا ګوره غلطه خبره ده. زما عزتمندو ٹھیک ده چې یو سړی د دین سره مناسبت ته نو دل ډېر احتیاط پکار دی. خو که یو سړی حاجی شو که عالم شو که طالب شو که تبلیغی شو نو دا زموږ استاد غونډه ګناهګار بنده دی. د ګناهونو وړو لیو نه پاک صرف او صرف انبیاء علیهم السلام. نور کو سمرندی نو څوک لږ ګناهګار او څوک ډېر ګناهګار. یو خو زیات په حج باندې څوک ځان په هی نه هغه مقام کې خپل ځای کې ناس وي، خپل ځای کې ناس نه د فرضي طواف نه خبري نه دو یعنی واجبی طواف نه خبري نه د شیاطینو د وشتو نه خبري، بس خلاړ شي او راشي نه د سن خبر نه. یو د حج سره الله رب العزت مخکینی تمام گناهونه معاف کوي او چې حج طریقې سره وشي. دې وجنا الله دې ټول مسلمانانو له بیت الله د حج د ادا کېدو توفیق ورکړي. او کم از کم یو سړی 50,000 روپۍ لګي دمر بال بچ پریزي او دمر په زورګونو ملو د محبوب وطن لذي وکار دار چې داغه نمخ کې خدان په حقیقت چې وای ز حج لازم حج سلوي پدې کې فرایض سدي پدې کې واجبات سدي زوال تقوم س دمر چې سړی 50-50,000 روپۍ لګي چې کم از کم هغه دې کې ځان په حقیقت وای حج سلوي. نو دویم عمل چې داغه سره الله مخکینی تمام گناهونه معاف کوي هغه حج دی او دریم هجرت دی.
د هجرت سره الله رب العزت تمام گناهونه معاف کړي. یو سړی د کفر وطن پریخو، د بيدینۍ وطن پریخو، د ظلم د بدعات مقام پریخو، هغه کې د دین له خطر وا او د دین لپاره د خپل وطن نه راوتښتي، د مهاجر وای. د دین په خطر کې، ایمان په خطر کې، اعمال په خطر کې، دال ته پورا دین نشو ادا کوله، هغه وطن پریخو، د ګناه ماحول پریخو، د دین ماحول تراغه دل په شریعت کې مهاجر وای. د هجرت سره الله رب العزت مخکینی گناهونه معاف کړي. اصل کې ما خبره کوله د حضرت عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ، او خبره دې نه شروع وا چې موږ او تاسو الله رب العزت نه د فضل او د رحم والا معاملې وغواړو، خپل اعمال ته ونګورو. د دیو جنا زموږ او تاسو په خپل اعمالو به نظر ني، دا الله پر رحم او فضل به نظر وینو، جنت فردوس به الله نه غواړو. نو عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ ته بچی بار بار وی چې بابا جی تاسو سره پیغمبر وعده کړی، نو تاسو څنګه داسې په فکر او په غم کې زما عزتمند هغه بچی طرف ته مخ راوګرځول یا خو دیوار طرف ته مخ جړلې. بیا ورته وی بچی زما د ژوندۍ درې حالتونه تیر شي. یو هغه حال چې زما زړه د پیغمبر سره د کینې او د حسد نډک ورلو یې بچی کداغه حال کې مړوي، بلا شک او شبهه زما د پاره جهنم ځای. ولې دوی ما حال چرالم او پیغمبر ته مخامخ کېناسم، ایمان مراړو او بیا مې بیعت کولو. نبی علیہ السلام لاس روغت کو، امام خلاص وګت کو، نو ما خپل لاس لګ را رستو کو. نبی علیہ السلام وی تا خو بیعت کولو، نو څنګه د لاس رستو کو؟ ما وی زه خبره شرط کو. ویسه شرط کې ما وی چې زما ګناهونه الله معاف کړي، ګناهونه مې الله رب العزت معاف کړي. نبی علیہ السلام ورته تعالی پته نشته چې د هجرت او د اسلام سره مخکې ګناهونه الله معاف کوي. ځکه عمرو ابن العاص ودکی گئی ما ودکی گئی ما بیدار کې نه بیدار کې تاسو داسې ځان ستړي کوي، ویل ته خوب لمر راځي جمعات لګا بیدار کې نه طریقه دار چېله په یو طریقه خوب ورشي، نو په بل طریقه کې نه او الله سیدا چې کوي دا خو سم لکه تکیا والر سم کې نه بیدار کې نه. یو خبرم سره د دین واوري، الله رب العزت د نجات یو ذریعہ جوړ کړي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام وای چې تا خو ایمان راړو، نو یو خدای اسلام د وجه نستا مخکینی ګناونه الله معاف کړ. دویم د مکې نه د هجرت کو مدینه ته راغلی. بیا بچی ته وای دغه یو مقام چې د لوی د خوشاله یو دغه وخت کې مړوي، پیغمبر په ما جنازه کړی او د جنت نه بغیر مې بل زینو. ځکه وای ظلم د الله د محبوب د مینې نه ډکو او د اسلام سره د الله محبوب وي چې ستا مخکینی ګناهونه الله معاف کړ، د هجرت سره مخکینی ګناهونه معاف کړ. او بیا بچی ته وای د مرګ په حال کې وی الله رب العزت خپل محبوب ته دومره عزت او احترام ورکړو او دومره لوی مقام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دومره مدذب صحبت د پیغمبر کې ناستم، لیکن نن کرانه ته تپوس کې نو پورا صورت د پیغمبر تعالی بیانول نشم. ځکه ورته وای چې د الله د نبی د جلال د وجه نه په ډکو سترګو ورته موږ نشول کته. صرف دا دو صحابه کرامو چې بے تکلف به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ډکو سترګو قتل، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. دې دو صحابه په پیغمبر ته خواندل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدوی ته خواندل او بلا تکلف په ډکو سترګو به ول قتل. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ وای زه دومره عمر په مجلس د پیغمبر کې پاتې، خود عزت او د احترام د وجه نن کته مال وې نو پورا حلیه مبارکه وتعالى ذکر نه کړې شم، ځکه د عظمت د وجه مونږ په ډکو سترګو کته نشو. بچی ته وای کداغه وخت کې زه وفات ونه جنت زما زیو. بیا ولې د الله د نبی نه پس مونږ ته ژوندۍ ملاو شو او دا دومره عمر تیر شو. ما سره دې فکر نه دومره لوی صحابي پیغمبر ورته جنت خوشخبری ورکړي، لیکن پاغه د پیغمبر د وفات نه پس په ژوندۍ باندې جاړي چې ما سره دې ژوندۍ فکر نه. نو بچی ته وای کله چې ما دفن کې وصیتونه کوي وردا وصیت پکار وي، پکار دا د نیکان خلق خپل وصیت لیکي. وصیت سره کی بھائی ما پسې وجړا نه کوي، ځکه د باندې صحابه کرامو مسلک دا ده چې کله یو سړی وصیت نو کیو دې پدې رواجی جړه خوشحال لې او د پسې رستو زنانه چغې ویرونه کوي نو دلم په سزا ملاوي. ویږي په خبره باندې نو هر سړی دا وایي چې بھائی ما پسې وجړای نه، د وصیت خپل بال بچله پکار دی چې بھائی کې چرې زم مړ شم نو ما پسې وجړای نه. خو جړه دوه قسمه ده،
یو جړه د الله رحمت ده او هغه جړه هغه چاله ورځي چې داغه پزړه کې رحم وي او یو جړه د الله د ناراضګۍ ده حدیث پاک کې راځي انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي بخاری شریف حدیث ده وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بچي حضرت ابراہیم د بل چا پکور کې شو دی ول نبی علیہ السلام میں ملاقات لتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي روچت کو او خپل کو بوی ګورا بچی خلول او بچی په لاسو کې راغست الله د پیغمبر سنت باز نه په حدا سی وی او اکثر هغه څوک چې د خپل بچی ني نو که چالو او بچی په لاس کې راغست نو بس په ډېر بدلېږي فلانه بچی ګرځي دا نه په هي علامه ده او د جهالت علامه ده بچی په غیږ کې راغستل خپل بچی خلول بویول دا د پیغمبر سنت ده امام ابن قیم رحم الله کتاب ده تحفۃ المودود فی احکام الولود فی احکام المولود پاغه کې هغه ماشومان شمیرلی چې کوم پردو ماشومان د پیغمبر په جولې کې واړه بول کړي پردي ماشومان د پیغمبر په جولې کې امام ابن قیم رحم الله هغه ماشومان ټول ذکر کړي چې فلانه 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 دمر ماشومانو پردو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جولې مبارکه کې څه کړي پای کې امتیاز کړي پردي ماشومان په پیغمبر راغستل نو خپل بچی راغستل خپل بچی بویول خپل بچی خلول دا سنت دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امشکات کی حدیث مرازی نبی علیہ السلام ماشومان خپل وصی او پردیخ کولول او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد تلاړو نو د وړو او د زنانو ټول مینوا نو چې کله باندې اندازو لګی چې پیغمبر را روان دي نو سنیت الوداع هغه ځکه چې ماشومان راجمو د پیغمبر په انتظار وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد نه روان دي نو کله به نبی علیہ السلام دو ځان نمخ کې ورستو پسورلای باندې ځان سره سوار کړ دا الله د نبی طریقه واغه یو زمیدار راغله نبی علیہ السلام لوي زما خدمر دمر بچی وی ته دا بچی خولې او زه خو نه خولو ا زمیدار ولې نبی علیہ السلام ورته استاد زرن الله رحم است نه زه تعالی مالک نه چې ستا په ځل کې رحم واچ استاد زرن الله رحم است او تخپل بچی نه خولې نو زه مالک نیم چې ستا په زړه کې رحم واچوم شفقت واچوم او مینه واچوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بچی حضرت ابراهیم خپل کو بوی کو زم ځل چې کله نو ابراهیم بیمار دی نور صحابه کرام عمر سره ځن کدن شروع د حضرت ابراهیم نبی علیہ السلام په جولای کیو نیو وردا دې خبرې دلیل له چې انبیاء علیهم السلام دا د نفع نقصان مالکان ندي هغه ناپوه